پوښتنه مې د مهاجرو په مورید باندې کوله. خپل ایرانیان په دې باندې اقرار هم کوي او ډېر مخالفت هم ورسره وکړ. د پارلمان مشر د مهاجر یې چې شړل، ویل یې په پخوا وختونو کې اول د دې دپاره عراق غټ صادراتي مرکز و. اوس اول افغانستان دی په ټوله دنیا کې، مثلا چې ایران ورته ډېر زیات صادرات کوي، تقریبا د کال 1.8 میلیارد امکان لري. دی ویلي دی چې تر 2026 کال کې به تر 2 میلیارد زیات واوړي. یعنې مثلا نو دغه مهاجر یې راوشړل. دغه صحیح تحلیل هم کړی و، تقریبا په میلیونونو مهاجر، هغه بهرنۍ پیسې چې د افغان مهاجرو ته د ایران ته راتللې، حوالې ورته راتلې چې پکې یورو، درهم او مثلا ډالر شامل وو، چې د هغې تقریبا د ایران دغه کرنسي چې وه تر یو حده پورې د 1 لک نه کته ساتلې وه. دا یې ټول راوشړل په زور او په جبر سره. او افغانانو هغه قاچاقي خلک چې تلل، هغې هم ځان سره ډالر نه وړل، ځکه ورسره وضعیت ډېر وخیم و. دا پیسې افغانستان ته را حواله شولې، ځکه مهاجر دې خواته راغلل. او د افغانستان کرنسي د 70 څخه مثلا 6 ته راکته شوه. د تومان لاړلو مثلا تر 1,20,000 واوښتلو. دغه هم یو بحران و، یعنې مثلا د یوه اشتباه وکړله. زما دغه ویل د مهاجرو وضعیت په اړه ستا څه نظر و، چې دغه بد وضعیت یې د مهاجرو سره وکړو؟ په دې کې خو واقعیتا موږ ایران باندې په دغه اسرائیل چې ورباندې حمله وکړه سپورټر یې وو، خو کله چې مهاجرو سره بد وضعیت وکړو ټول افغانانو زړونه مات شول. نه پوهېږم چې بیا ولې اعتماد ورباندې کوي بعضې ولا خلک. داسې ده، خبره داسې ده حلیم صاحب چې دا د مهاجرو هم د دوی یو مجبوریت و. که موږ او تاسې وګورو د ایران په دې حکومت همدغه خلکو چې دا اوس یې مظاهرې را ایستلې وې، دې خلکو ډېر زیات فشار راوړ او ډېر یې مجبوره کړو. هلته دوی خپله د مهاجرو په ضد باندې لوی کمپاین شروع کړی و. دوی ویل چې مثلا د موږ خپله اقتصاد خراب ده او دا ده او هغه ده. نو حکومت یې یو قسم تر فشار لاندې نیولی و او دا مجبوره سو. هر حکومت چې مجبوره سي تر یو حده پورې یو څه کوي، ځکه نور یې مجبوره کړو دې ته. زه فکر نه کوم دا خپله د حکومت هغه نه وه، پالیسي نه وه، خو دغه خلک چې دا اوس هم د حکومت په خلاف راپورته سول، دا د دغو خلکو فشار و. حکومت یې دې ته مجبوره کړو چې مهاجر راوباسي. نو بیا هم په دې شکل سره مثلا مناسبه نه وه چې زیاتی وسي ورسره او ظلم وسي. خو متاسفانه دا اوس نو ګاونډي دا بل ګاونډي هم دغسې کارونه وکړل. ایران هم تقریبا تر یو حده پورې وکول. خو زه فکر کوم چې دا رایستلې په حکومت باندې یو فشار و او د مجبوریت په اساس و. تورونه هم پې باندې ولګول سول چې هلته دوی اسرائیلو ته جاسوسي کوله. او ستا د موږ او تاسې په افغانانو کې داسې هم نه ده چې ټول ملایک یې تللي دي هلته. هغلته ډېر داسې خلک هم سته دي چې غلط کارونه وکوي، مثلا د ټولو افغانانو ته ستونزې جوړې کړي، مشکلات جوړ کړي. او بیا هم تر یو حده پورې هغه د کاریګر خلک، غریب کار خلک ډېر په ایران کې وو. مثلا الله جل جلاله به ورته یو رزق ورکاوه، هغلته به یې کار کوو. او اکثره داسې یې چې هېڅ اسناد او ثبوت نه لري، مثلا همداسې بې اسناد او بې ثبوته په غرو په رغو راوښتل. هلته به یې بیا هم هغه خپل حقوق ترلاسه کول. که په 10 کې په 100 کې 15 داسې خلک پیدا سوي چې هغه حقوق یې ترېنه اخیستي، بیا هم دغه ایرانیانو سره له دې چې له دوی سره هېڅ قانوني هغه نه وې، ورقې او کاغذونه نه وو، ثبوت نه وو، خو بیا هم دوی هغه خپل حق او حقوق ورکول. یعنې دومره زیات هغه یې نه ده کړی. خو خیر مهاجرو په برخه کې نو کیدای سي امارت سره هم دوی دا خپل معلومات شریک کړي چې موږ باندې داسې یو فشار ده مثلا، یا په موږ باندې موږ ته دغه مشکلات دي. او هر هیواد په داخل کې بعضې ستونزې لري، مشکلات لري. نو بیا هم زه دا وایم چې دغه مهاجرو سره کوم برخورد چې و ښه نه و. خو رایستلې فکر کوم دا د ایران په حکومت باندې فشار د همدغه خلکو له خوا و، د کومو خلکو چې د اوس د امریکا او د اسرائیلو لپاره راووتل. او هره ورځ یې موږ او تاسې ګورو چې نیسي، اوس اقرارونه کوي په $200 به یې یوه ویډیو نورو رسنیو ته لیږله مثلا، او خلک یې وژل، هغه ته یې ورونه اچول مثلا. دا ټول د غربیانو د دغوی لخوا ورته ویل سوي وو. نو په هر حال دلته نور دوستان هم راغلي دي، صداقت صاحب هم راغلی دی، هغه ښه معلومات هم لري. اوس به راسو نورو وروڼو ته به وخت ورکړو چې هغوی څه نظر لري. بحث آزاد بحث ده، په هره موضوع چې غږیږئ. دا موضوع خو نو حلیم صاحب د ایران راپورته کړه او ښه موضوع ده دا هم چې څه به کیږي په راتلونکي کې.
نو ټرمپ خو اوس د اوس لپاره یو څه ناڅه وډار سو او دغه شاته تګ یې داسې سو چې د ایران ته یو څه قوت ورکړو. ایران اوس حتما په د سیمې په لحاظ هم بیرته پیاوړی سو، مثلا په هر لحاظ بیرته یو قوت یې پیدا کړو، ځکه چې امریکا ترېنه شاته سوه، جنګ ته ورته رامخته نه سو. نو اول یې ډېرې د جنګ خبرې وکولې او دا به صداقت صاحب هم خبرې وکوي په دې باندې. نو وصال جانانه تاسې ته به ښه راغلاست هم ووایو او مایک به هم درکړو مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ملګریو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ وي. هو یقیني چې دا ښه موضوع ده د ایران، خو د ده نه باید تجربه واخلو چې اوس مثال موږ او تاسو په وطن خپل وطن کې څه شی کولی شو، موږ خپله څه شي ته ضرورت لرو، باید څه کارونه وکړو. د اوس چې کوم هلته کوم احتجاجونه دي او کوم خلک پورته شوي د نظام په مقابل کې د نظام مخالفت اعلان کړی دی، دا ولې د څه په خاطر پورته شول. دلته باید موږ او تاسو د دوی نه خپله پند واخلو. د دې په خاطر باندې چې دا مشکلات شته دي په هر وطن کې، په هر هیواد کې کفارو خپل استخبارات ځای په ځای کړي دي او کوشش کوي چې ټول هیوادونه خاص کر د امریکا چې دا کوشش کوي چې ټول هیوادونه تحت اثر راولي. همدغسې افغانستان ته هم دوی کوشش کوي، خپل جاسوسان لري او باید موږ او تاسو ورته متوجه شو. دغه کوم اهداف چې دوی لري باید مخکې نه موږ او تاسو ورته شنډ کړو. دلته خلک شته دي چې د پیسو په مقابل کې د کفارو سره ودرېږي. کفار په یوه ځای کې جنګ نه کوي د مسلمانانو سره، کفار څو جنګونه په مخ وړي، پوځي جنګ به په مخ وړي، اقتصادي به په مخ وړي، استخباراتي به په مخ وړي، تبلیغاتي به په مخ وړي. خو د دوی چې کامیاب جنګونه دي هغه استخباراتي او تبلیغاتي جنګونه چې دي دغه کامیاب دي. د نور پوځي جنګونه د مسلمانانو په مقابل کې پوځي او اقتصادي جنګونه د دومره کامیاب نه دي، ځکه چې مسلمانان په جنګ کې ماتې نه خوري، هغه ټول وخت په جنګ کې کامیاب شوي دي. د اقتصاد سره مقاومت کولی شي، یعنې که هر څومره به دوی باندې سختۍ راشي، لوږې تندې پرې راشي، دوی مقابله ورسره کړې ده، تاریخ هم ثابته کړې ده. همدغه د جنګ په میدان کې د کفارو سره په سختو معرکو کې جنګېدلي دي، خو ماتې یې نه ده منلې. اما دغه دوه جنګونه استخباراتي او تبلیغاتي جنګو کې مسلمانان یو څه شاته دي. د دې په خاطر باندې که د اوس موږ تاسو وګورو د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کفار خپل استخبارات لري، هغه که روس دی او که امریکا دی، دواړه لري. هم په مسلمانانو هیوادونو کې داسې هیواد نشته دی چې هغه په کفارو کې خپل استخبارات ځای په ځای کړي د کفارو د هیوادو معلومات ځان ته راټول کړي، دا نشي کولی. او کفارو چې دا کړی دی دا کار یې کړی دی په هره طریقه یې کړی دی، خو په مخ یې وړی کې ټکنالوژي قوي کړې ده او که خلک روزلي دي، خو دا کار یې په مخ وړی دی. تبلیغاتي جګړه هم دغسې ده. دوی که وګورو د اوس میډیا که موږ تاسو تعقیب کړو، غټې رسنۍ چې د اوس فعاله دي دا ټول د کفارو لپاره تبلیغات کوي. که هغه په هره ژبه باندې وي تبلیغات یې د کفارو لپاره دي، یعنې داسې تبلیغات کوي چې په هغو کې کامیابي د کفارو ده. د مسلمانانو لپاره ډېر کم خلک پورته شوي چې هغه داسې تبلیغات وکړي چې د اسلام په خیر، خاص کر د اسلام د امت مسلمه لپاره بیخي کم خلک دي چې د امت مسلمه نه راوکړي. دا خلک بیخي کم دي، یعنې داسې رسمي رسنۍ خو به پیدا نشي، خو د ځوانانو کې هم ډېر کم خلک داسې چې د مسلمات امت لپاره کار وکړي. خو کفارو ډېر سخت کار کړی دی په دو برخه کې، یعنې که هر ځای موږ تاسو میډیا تعقیب کړو پرمختګ د کفارو دی. دوی کفارو یعنې که موږ تاسو د سلطان صلاح الدین ایوبي د زمانې نه بسر تعقیب کړو، داسې د ښځو نه یې کار اخیستی دی، په لوړه کچه یې کار اخیستی او اوس هم د ښځو نه اخلي او تر اوسه پورې مسلمانان دو ته نه دي متوجه شوي. که متوجه شوي وي کم فیصد خلک متوجه دي چې کفار د ښځو نه کار اخلي. ښځې په اداراتو کې، ښځې په ټولنه کې داسې حد ته درته مخته کړه، یعنې چې ته په خپله د دغه اسلام نه تېر شي، یعنې ته په خپله داسې که په خوله ځینې تېر نه شي عقیده دې در کمزورې کړه، یعنې ته به بیا بل وخت داسې جرأت ونه شي کوي چې د کفارو په مقابل کې تر پورته شي. نو دا د دوی تبلیغاتي جنګونه دي چې په مخ یې وړي. د نور جنګونه چې دي لکه پوځي جنګ، په پوځي جنګ کې کفارو ټول ژوند نه ده ګټلې. مثال یې موږ تاسو په افغانستان کې ښه درک کولی شي. افغانستان ته راغلل، 20 کاله په افغانستان کې وجنګېدل، سخت جنګونه یې هم وکړل، یعنې سختې بمبارۍ هم وکړې، د بمونو مور یې هم استعمال کړې، خو
خو بیا هم 20 کاله وروسته دوی څنګه شول ماتې وخوړل او د افغانستان داسې ووتل چې اوس په خپله دوی اقرار کړ چې موږ د افغانستان شرم په وینزویلا کې یعنی هلته یې بیرته هغه خپل شرم په هغو باندې پټ کړه تر اوسه پورې دوی خپله د ناکامۍ چیغې ویلې خو په جنګ کې نه شول کامیاب. اقتصادي جګړه هم دغسې دغه هم کوم داسې هغه نه دی خو بیا هم وینې مشکلات شته دي مشکلات به خامخا هر جنګ چې دی مشکلات پیدا کوي خو چې دوی کې کامیابیږي کفار هغه په دغه دوه جنګو کې نشي کامیابېدلی لکه اقتصادي او پوځي جنګ د دوه تبلیغاتي